چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات کېدو سیرت کتابونو ذکر کړی دي، نو دغه دوران کې فاطمه رضی الله عنها ته आवाज ورکړو چې ای فاطمه زما خواته راشه. امام الانبیاء ورته غوږ کې یو خبرو کا پاغي باندې فاطمه رضی الله عنها ډېره خفه شوله. دوی ورته بیا چې غوږ رانږدې کې به خبر کې بیا خوشاله شو. بیا اما جان عائشه بیبي وی چې ما ته تاسو کو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوه خبره تا کړې، په یو د خوشحالي کړو، په بل د خفګان کړو. په خفګان مې بدل کو چې امام الانبیاء ماته چې ای بچی دستانه روان یم، اوس په ته هغه یتیمه پاتې شي، بیبیانې به کونډې پاتې شي، او دا په دویمه پیره چې وي زما د خاندان نه اول به ته ما پسې راځې، یعنی زما د مرګ نه بعد وفات نه بعد ستا به وفات کېږي. د دغې نه بعد بیا فاطمه رضی الله عنها چې کله د علي رضی الله عنه په کور کې موجود وه، نو دغه دوران کې ورته بیا دا خبره کړې وه چې علي رضی الله عنه کله تلو کور ته راغی، نو فاطمې رضی الله عنها ته تپوس وکړو چې ته چېرته تللی وې؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات ته تللی وم. بیا چې کله علي رضی الله عنه واپس راغی، نو دغه دوران کې فاطمه رضی الله عنها دا خو یو موقع نه وه، دې کې وخت تېرېدو، نو فاطمه رضی الله عنها هغه بیماره وه، اخري کټ به یعنی اخري وخت کې کټ باندې هغه موجوده وه. دغه دوران کې ورته فاطمه رضی الله عنها وی علي ته لږ رانږدې شه، تا ته زه یو څو نصیحتونه کړو. اول نصیحت دا دی چې کله زه وفات شم نو زما نه بعد بلکل تا ته اجازت دی نکاح وکړه چې کمې بیبي سره کې خو چینې کوي. او دویم دا میاشت کې یو کم 10 ورځې هغې ته ورکوه، خو دا یو ورځ چې دا حسنینو ته ورکوه، ځکه د مور او پلار مینه هغه دواړه د بچو دپاره هغه پکار دي، یعنې د مور او پلار دواړو مینه د خپلو بچو دپاره پکار دي. او بیا ورته وی چې علي رضی الله عنه دغه دوران کې فوراً پاڅېد، نو فاطمې رضی الله عنها ورته آواز ورکړو ای علي چېرته رانځې، اوس اخري وخت کې ته ما پرېږدې. نو علي رضی الله عنه ته خفه شو چې دا به ته ماله ډېر د خفګان د جدایۍ خبرې کړي. نو د واقع نه خلاصه دا ووتله چې د ښځې د خاوند په مابین کې کوم مینه محبت دی، دا یو عجیبه رشته ده، او تر مرګه پورې دا رشته خلک یاد ساتي، او د دې نه بعد هم بیا د مرګ نه بعد هم خلک یاد ساتي. لکه مشهور روایت امام بخاري ذکر کړی چې کله خدیجه بیبي وفات شوله، اما جان نبی علیه السلام صرف د هغې تذکره کوله، بیا موږ ورته وایو چې حضرت جوړ نورې بیبیانې دې نشته دی، او چې کله بیزه به حلاله کړه نو د هغې د خدیجې چې کوم ملګري وو هغې ته به یې غوښه لازمن عیسه کوله، د خدیجې هغه مینه به یې پرې ماتوله. نو د ښځې د خاوند مابین کې دا ډېره د محبت رشته ده.